السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله په دې امید چې تاسو به هم جوړ روغ او خوشحاله یاست. ګرانو دوستانو، ډېر دوستانو دا پوښتنه راسره کړې ده چې هاشمي صاحب موږ چې کله یو موبایل رانیسو یا یو موبایل د یو دوست سره یې زړه مو غواړي چې یاره دا موبایل دې ورسره بدل کړی وی یا دې رانیولی وی، خو موږ ته دا پته نه چلیږي چې هیا دا زموږ دا موبایل چې کوم دی دا اکټیو دی، دا د پی ټي ای د طرفه سره رجسټر دی که نه دی رجسټر. نو د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو د هر موبایل معلومات کولی شئ چې آیا دا د پی ټي ای د طرف پاکستان ټیلیکمونیکیشن د طرفه سره دا موبایل رجسټر دی او که غیر رجسټر دی، دا بلاک دی او که نه دی بلاک. نو بالکل دا یو سیمې بلاک دی که دواړه سیمان بلاک دی، د دې معلومات به د نن په ویډیو کې زه تاسو ته ټوټل درکولی شم چې تاسو په خپل لاس په خپل موبایل باندې سره کم د موبایل معلومات کولی شئ چې دا رجسټر دی او که غیر رجسټر دی. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو غیر رجسټر او رجسټر معلومات د موبایل دا څنګه کولی شئ. راسئ ویډیو د پایه راسره. یو ځل بیا هرکلی درته کوم دوستانو. بالکل کله چې تاسو د موبایل و سکرین ته رالاست نو د ټولو در مخه به تاسو ولاړ سئ د ډایل نمبر ته. دلته تاسو به دلته چې کله رالاست تاسو به کلیک کړئ سټار ایش 0 تاسو ته به ستاسو د موبایل آی ایم آی نمبر معلوم سي. آی ایم آی نمبر چې دی هغه یو کوډ دی په موبایل کې راځي، د موبایل یو اډرس دی. نو کله چې تاسو خپل آی ایم آی نمبر یا به پر یو کاغذ ولیکئ یا په موبایل کې یو عکس واخلئ یا پر موبایل کې د سره نوټ کړئ، دا ستاسو د موبایل اډرس دی. نو اوس به موږ تاسو ورځو چې موبایل رجسټر دی که غیر رجسټر دی. د دې ځای به وځئ، تاسو به راسئ ډایل به کوئ سټار 4 او 4 د هغه بعد به تاسو ډایل کړئ ایش. کله چې تاسو ایش ډایل کړئ بیا کلیک ور وکړئ نو دې ته به یو میسج ولاړ سي، لیکن د دې دپاره یو 4-5 روپۍ چې دی په موبایل کې ډېره ضروري دي، فرق نه کوي که په بل موبایل کې تاسو واستوئ هم فرق نه کوي. نو په دې کې به 5 اپشنه راسي، وایي موبایل رجسټر کوم او ټریک رجسټریشن سټیټس چې معلوموم چې دا ټریک څنګه دی، او ډیلیټ رجسټریشن ریکویسټ چې کله تاسو یو ریکویسټ استولی به ته ډیلیټوي، او موبایل ډیوایس کاونټ رجسټریشن وذ سیناسي معلوموي چې زما پر شناخته کارت باندې څو دانې موبایلان خلاص سوي او د هغه څخه 5م ټریک چې دی چک ډیوایس سټیټس. نو په دې کې د موبایل معلومات کېږي چې هیا موږ ډیوایس رجسټر دی که غیر رجسټر دی. نو بالکل موږ تاسو به 5م کلیک کوو او کله چې 5م کلیک کړئ د هغه بعد به موږ تاسو راځو د سینډ بټن به نو چې کله د سینډ بټن وودي ډایرکټ درته وایي چې انټر موبایل آی ایم آی نمبر. کوم موبایل آی ایم آی نمبر چې تا د ځان سره لیکلی و یا په یو کاپۍ کې یا کتابچه کې یا مثلا یو موبایل کې تا نوټ کړی خپل آی ایم آی نمبر به دلته ور واچوئ. نو بالکل زه ورځم خپل د موبایل آی ایم آی نمبر واچوم. ستاسو مخ ته به زه ګورم چې زما موبایل رجسټر دی او که غیر رجسټر دی، د دې تصدیقي میسج به ماله راځي. یوه خبره نوټ کړئ، نو دوستانو ضروري نه ده چې تاسو یې په ابلاغ موبایل کې وکئ، بلکې په هغه کې صرف تاسو د آی ایم آی کوډ چې کوم طریقې کار و هغه په هغه موبایل کې کولی شئ، نور تاسو هر موبایل کې استولی شئ میسج. نو د سینډ بټن به پر اوس به موږ تاسو ګورو چې موږ ته تصدیقي میسج راځي که نه. نو دا د دې وایي چې کور ودان تاسو ریکویسټ راواستوئ، نو دا د تصدیقي میسج رالی. تاسو کتلی شئ په دې کې لیکلی دی چې وروره ستا موبایل ډیوایس چې کوم دی دا ګوره مخکې مو واستولی اوس مې هم واستوئ. وایي بالکل आपका موبایل ډیوایس آی ایم آی پی ټي ای سے تصدیق شده ہے. نو دا طریقه کار دی در معلوم به سي. تاسو خپله هر موبایل چې هر څومره آی ایم آی وي، یو وي، دوه وي، درې سیمه چې وي، ټول په دا طریقه سره استولی شي. نو هیله د ګرانو دوستانو چې ویډیو به مو خوښه سوي. که به چورې ویډیو خوښه سوي او خوند یې در کړی دی یا مو سره پخلا سوي دی، ویډیو د سره لایک کړي او چینل د سره سبسکرایب کړي. که بله مسله مسایل وي نو هغه هم خپله رایه راکړي موږ ته په کمنټس کې. را روانه ټریکس چې کوم دی هغه به موږ تاسو ته درښیي چې موبایل څنګه رجسټر کېږي. در بل ویډیو پرې